الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. الحمد لله الذي يحيي ويميت وهو خالق كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، زما ډیرو محترمو افغانانو ورونو، زما د کلمې ورونو او زما هغه ورونو چې د ملت تکلیفونه او زحمتونه هم تیر کړي په دې ملت کې، الله تعالی دې اجرونه او عوضونه درکړي. زموږ د مهاجرت ژوندونونو کې مړي هم هغسې تسل نه لري کوم یو چې په وطن کې لري. په وطن کې هم مړي او دلته هم مړي. څوک چې مړ کېږي که په دیار د مهاجرت کې وي او که په خپل دیار کې وي، ژوند هم ډېر کړاوونو سره دی او د مړي پالل هم ډېر په تکلیفونو سره دي. حتی بعضې وخت شرایط دا اجازه هم نه ورکوي چې شرعي کوم یو مناسبات چې دي، تجهیز و تکفین دی، هغه هم په صحیح صورت باندې سرته راشي. خو الله تعالی دې ملت ته نجات ورکړي. غواړم چې په آخر کې د دې لپاره چې لږ وپوهېږو په دې باندې چې د قرآن عظیم شان تلاوت هم واورېده، چې اوس یو څو ټکي د هغې معنا هم واورو. نو په دې لنډ صورت باندې چې والعصر صورت دی، په دې باندې به خبرې وکړو. قرآن عظیم شان کې په آخره سفاره کې 104 لمبر د تلاوت له خاطره او 3 آیاتونه دي په سورت عصر کې، او وړه رکو ده او وړوکی سورت دی. خو د الله جل جلاله کلام دومره وسیع دی چې انسان تر قیامته پورې د دې ترجمې او تفسیرونه کوي نو بیا یې هم نشي کولی او ورته نشي رسېدلی. او دا یو حقیقت دی چې د قرآن اعجاز همدا دی چې د خپل وخت و زمان سره او د هرې زمانې علماو په دې باندې ډېر زیات څه لیکلي دي او بیا یې هم سرته نه دی رسولی. خو لږ څه ناڅه د خپلې وړې پوهې له مخې به دا والعصر صورت داسې ترجمه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر الله جل جلاله قسم خوري. والعصر زما د قسم وي په زمانه باندې، زما د قسم وي په مازیګر باندې، زما د قسم وي د مازیګر په مانځه باندې، زما د قسم وي په شپه او ورځ باندې، زما د قسم وي هغه وخت چې کوم یو تیریږي او کوم یو فیوچر کې راځي او کوم یو اوسنی حالا راځي او څه ماضي تیر شوی دی. الله جل جلاله عموما قسم د دې دپاره نه خوري چې یو هغه چا باندې او یا هغه شي باندې چې قسم وخوري چې د هغې ارزښت دومره ډېر دی چې هغه د قسم وړ دی د الله جل جلاله، بلکې الله قسم د دې لپاره خوري چې ما او تا متوجه کړي، انسان متوجه کړي، ورته ووایي چې د دې موضوع مطابق چې زه کوم کلام ویم او کوم هدایات کوم هغه واوره ستا په ژوند کې او ستا په حیات کې او ستا د ټولو شپې ورځې سره هغه اړه لري او ته چې څومره اوسېږې د هغې ټولو سره اړه لري. نو د دې لپاره تا ته مهموالی ښیي او درته قسم خوري. والعصر زما د قسم وي په مازدیګر باندې. عصر او مازدیګر اوس موږ یو وارې صورت ترجمه کو. ان الانسان لفی خسر. الله جل جلاله فرمایي انسان همیش په زیان او په خسران کې دی. دغه زیان او خسران ته انسان متوجه کول دغه ډېر مهم سوال دی. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. الا الذین علما وایي که چېرته دا الا استثناء متصله شي نو د دې نه ټول انسان غرض دی او ټول انسان بني نوع بشر ټول په دې کې راځي. اسم جنس یعنی انسان ټول پکې راځي.
او که الا دلته منقطع استثناء شي نو صرف کافر ته مراد دی. خو دلته عمومي مفسرین دا وایي چې دلته انسان ته مطلب دی چې ټول بني نوع بشر باید استثناء کې راځي، ټول راځي، ځکه چې استثناء متصله ده د نحوي او د صرف نه نقطې نظر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مگر هغه کسان چې هغوی آمنو ایمان راوړی دی، وعملوا الصالحات او نیک عملونه یې کړي دي، وتواصوا بالحق او وصیت کوي په څه شي باندې؟ په حق باندې، وتواصوا بالصبر او وصیت کوي په صبر کولو باندې. راځو دې ته چې د عصر اول اوس تفسیر دا وکړو. عصر څه معنی؟ عصر موږ تاسو ویل چې عصر مازدیګر ته وایي، عصر د شپې ورځو ته وایي، عصر کلونو ته وایي، عصر د مانځه ته وایي. خو اوس موږ دا ویو چې دغه عصر پیدا څنګه شو؟ دا د الله جل جلاله خلقت دی په کائناتو کې. دغه عصر دی زمان او زمان ته ویلی کېږي. دغه زمان تیریدونکې او آینده راتلونکې او د اوس فعلا حال، دغه ټول ته زمان ویل کېږي. او دغه زمان به اړه لري تر مکانه پورې. لکه موږ او تاسو چې اوسېږو اوس دلته دا مکان او زمان شو، لازم و ملزوم شو. که چېرته یوازې زمان وي اهمیت نه لري، او که چېرته یوازې مکان وي اهمیت نه لري. الله جل جلاله دومره یو غبرګون یې پیدایښت کړی دی د دې لپاره چې زمان او مکان دواړه یو ځای کړي دي سره. په مکان کې اوسېږي او زمان در باندې تېرېږي، او درې زمانو باندې ویشلی دی. او هر وخت یې دا ویل چې ټول هغه زمانې موږ او تاسو پیژنو چې په دې باندې تېرېږي. نو اوس دلته د زمان او د مکان د دواړو موجودیت دلته شرط دی. په مکان کې ما او تا اوسېږو، او عصر او زمانه د الله په اختیار کې د هغه در باندې تېرېږي. نو الله جل جلاله دا نعمت موږ ته راکړی دی. ولې راکړی دی؟ وایي درته چې ای انسانه، ستا سرمایه څه ده؟ دغه عصر او ستا ژوند دی. ستا پانګه څه ده؟ تا سره دارۍ څه ده؟ ستا ژوند دی په دې عصر کې، دې زمان کې ستا عصر دی. اوس وګوره چې ته څنګه تېرې دا عصر، دا ژوند څنګه تېرې؟ آیا ته په لټۍ تېرې او که په تیزۍ تېرې؟ ته په هغه لاره کې تېرې چې خسران وي ورکې د شیطان په لاره باندې تېر شي، او که نه ښېګڼه وي ورکې چې د ایمان په لاره او د عمل صالح په لاره باندې تېر شي. دې دواړو کې ستا خپله څه فایده، څنګه فایده ترې اخلي او په څه رقم باندې تېرېږي؟ وګورئ د ساعت یو ثانیهګر په څه رقم باندې ځغلي. دغسې موږ او ستاسو دا ژوند موږ او تاسو نه هره ورځ ځي، او دغه واټن موږ او تاسو طی کوو. اقبال صاحب څه ښه وایي چې پیدا شو نو اذان شو، او چې مړ شو نو مونځ شو. د دغې مونځ او د اذان تر منځ دغه ژوند زموږ او ستاسو دغه عصر دی او د دغې ژوندون دی. او دغه د عصر په کائناتو کې په سوره سجده کې کله چې کائنات الله جل جلاله پیدا کړه او تکمیل شو، 2 ورځو کې ځمکه او ټول شیان پیدا شو، او په 2 ورځو کې اسمانونه پیدا کړه، او بیا په 2 ورځو کې دا ټول نور شیونه موجود شو. او مازیګر د جمعې باندې 3 ساعته پاتې وو چې افتونه یې پیدا کړ، چې موږ تاسو کوم مصیبتونه او افتونه ګورو، د هر شي دپاره خزان هم پیدا شو، نور افتونه او تکلیفونه غمونه هم پیدا شو، طوفانونه هم پیدا شو، د ځمکې او د اسمان ټول هغه حوادث او هغه حفن یو شی چې ناڅاپه او واقعي ټولې پیدا شوې. فلهذا دلته اوس الله جل جلاله درته دا وایي چې دغه عصر د دې نه جوړ شوی دی، او بیا وروسته په دې وروستي ساعت کې ادم علیه السلام پیدا کړ. تا ته د دې تنبیه کوي. ادم علیه السلام په آخري وخت د جمعې کې پیدا شو. نو اوس ای انسان دغه دی وخت دی د عصر نه تر ماښامه پورې. او یو عالم داسې وایي چې دغه وخت ټول دغسې دی، من الزوال الى المغرب، د زوال د افتاب یا د شمس نه، د لمر نه تر غروب تر لمر پورې دغه وخت دی. دې وخت کې تېرېږي. اوس والعصر ان الانسان لفي خسر. او دا هغه صورت دی چې امام صاحب شافعي په دې کې وایي د هغوی که څوک تدبر وکړي او که څوک پوه شي، نو دا په هېڅ قرآن نه وی هم دا د دې ټولو خلکو د رهنمۍ دپاره بس دی، د دې ټول بشریت دپاره رهنمۍ دپاره هم دا بس دی. ځکه الله جل جلاله داسې الفاظ راوړي، والعصر انسان په زیان کې دی. ان الانسان لفي خسر،
دا خسر او زیان څه شی دی؟ د دې ردول پکار دي. که چېرته پاتې شو په دې خسران کې د شیطان په لاره باندې لاړ، ټول فسادونه او فتنې به ترې جوړېږي. او که چېرته دا انسان د فتنې او د فساد نه بچ شو، جرمونو نه بچ شو، ټول د چا حقوق یې ونه خواړه، ټول جزایي کارونه یې ونه کړه، د چا سره یې غرض ونه کړ، فلهذا دا انسان بیا څنګه دی؟ الله تعالی په خپله توصیف کړي الا الذین آمنوا، مګر هغه کسان دا دي چې هغوی څه دي؟ الا الذین آمنوا، چې ایمان یې راوړی دی، وعمل الصالحات، او ایمان او عمل صالح کړی دی. دلته د ایمان او د عمل صالح مناسبات څه دي دلته راغلي دي؟ دغه ټول هر څه ایمان د زړه قبولیت دی. او موږ او تاسو یو چې ایمان هغه څه ته ویلی کېږي چې تصدیق بالقلب وکړو. نو کله چې تصدیق بالقلب وکړو، دغه امانت دا تخم ستا په دې زړه کې ننوت، او یا دغه تهداب جوړ شو ستا په زړه کې، په دې باندې بلډینګ او تعمیر اساس کول جوړ دي. هغه به پرې جوړې، په خپلو شکلونو باندې به یې جوړې. هر هندسي شکل چې ته جوړې او هر انجینیرنګ چې ته په کار باندې اچې، هر د عقلیدس عالم او یا د هر چا چې وي، هر نقشه چې ته په دې ځمکه باندې اچې او په دغه ایمان باندې اچې او په دې تهدابونو باندې بنا کې، کله چې تعمیر ښایسته وي ای انجینره، دغه ستا تهداب چې تا ته خدای تعالی درکړی دی، نو ستا د دننه تهداب هم ښایسته دی. څومره چې پرې پورته ځې هماغومره به دې ځای ښایسته وي، پارتمان به دې ښایسته وي، کور به دې ښایسته وي، خو په شرط د دې چې دا نیک وي که نه او ښه وي. نه دا چې یو سړی ورلاندې کېږي، نه دا چې یو سړی پکې اوسېدلی نه شي، نه دا چې د یو سړي د اوسېدو دپاره تکافو نه کوي او اصلا ضرورت پکې نه رفع کېږي، ژوند پکې نه رفع کېږي. نو عامل الصالحات هغه تعمیر دی چې ته په دې باندې بنا کې. یا یو عالم وایي ستا په زړه کې یو ایمان دی، معنا یې دا ده چې ستا په زړه کې یو تخم دی، یوه دانه ده، ته پاس عمل نه کې، تخم دی عمل ته خنثی کېږي، ځمکه نه څیرې کوي، پورته نه راوځي، ونه ترې نه پیدا کېږي، میوه او دانه ترې نه پیدا کېږي. نو ستا عمل صالح چې نه وي، تخم دې په زړه کې پاتې شو، که ته هر څومره قسمونه خلکو ته وخوري چې زه مسلمان یم او زړه مې سپین دی، نو چا زړه راوښکلی دی او په کم منبر او په کم سټیج باندې شرح کړی چې دا زړه پاک دی، زړه خو دننه دی. نو زړه به هله معلومیږي. وعمل الصالحات، چې د ایمان نه ډک زړه هغه دی چې نیک عمل کوي، نیک کارونه کوي، همیش د پاره د خلکو په خدمت کې وي. اوس دلته فرمایي عمل الصالحات، عمل صالح خدا شو. اوس اولین شی په عمل صالح وتواصوا بالحق، وصیت کول دي په حق باندې. وصیت کله چې الله جل جلاله یوصینا بها په قرآن عظیم شان سورات نساء کې د میراث آیتونه راځي، هغې کې توصیه او د وصیت خبرې ډېرې کوي چې هر سړي ته لازم دي چې باید تقسیم کړي په خپلو اقرباو باندې خپل مالونه، خپلې نیکې هیلې، خپل هغه څه چې لري د شپې د ځان لاندې بالغ لاندې خپل وصیت ږدي او بیا دې خلکو ته تقسیموي. نو د دې نه دلته دا وایي چې دا وصیت ته څنګه کې بالحق، په حق باندې وی کې. حق څه ته وایي؟ حق ستا ټول د ژوند ښېګڼې، ستا د ژوند ټولې شیرینۍ، ستا د ژوند ټول فعالیتونه، ټول عملونه، ستا د ژوند ټول کړه وړه، ستا د ژوند د سبا او د بیګا ټول کارونه، دا ټول پکې رانغاړل شوي دي او پکې یوځای شوي دي. اوس ته به حق کې، خو دا حق کله ستا په خپل ځان کې وي، ته به په خپل ځان کې حق راولي. او که چېرته دا حق حقوق د نورو انسانانو پورې اړه لري، نو هغې ته به یې راولي. دلته انفرادي او شخصي سوال دی. حق به اول خپل ځان پې پوکې، اول به حق په ځان باندې تطبیقې، د الله حق په تا باندې تواصوا بالحق په دې باندې به کې، او بعد د هغې نه به بیا ته اجتماع ته، کورنۍ ته لویږې به ورځ په ورځ لکه یو اوبو ډنډ کې چې یو کاڼی واچې او دایرې او سیکنډونه یې پراخېږي او پراخېږي او همداسې ځي تر کوم ځای پورې چې ځي د هغې حلقه لویږي. نو دلته به داسې کې خپل حقوق به خلکو ته ورکوي او حق وصیت به کوي، ولو که په پلار دي وي، ولو که په اولاد دي وي، ولو که په هر چا وي، ستا حقیقت به هر چا ته څرګند وي چې د خدای دپاره دی. نو په حق به ځان هم ملبس کړي او بل چا ته م خپل حق وایه، توصیه به ورته وکړي. بیا به دې خلک خبره هم مني. او چې نه وي بیا دا، نو بیا حق نشي ویلی. که چېرته په حق باندې ته په خپله باندې عمل وکړي. وتواصوا بالصبر، او بیا وایي درته وتواصوا، وصیت کوه په صبر باندې.
صبر په دوو قسمتو باندې دی. یو صبر دی ته وایي چې په صدمه او په مصیبت باندې صبر کې جاړې نه، غیر شرعي کارونه پکې نه کې، افراط پکې نه کې، چغې او نارې نه وهي او په زړه باندې تیرې، دي ته صبر ویلی کېږي. الله تعالی درته ملهم د صبر درکوي او الله تعالی درته همدا هم وایي چې خپل یعقوب علیه السلام ته یې دا وښود، فصبر جمیل والله مستعان علی ما یکسبون. یوسف علیه السلام چې دی ورک دی نو صبر کوه الله ته، الله به درته په خپله باندې پیدا کړي او په هر مصیبت کې باید همدغسې وشي. او رسول صلی الله علیه وسلم ته اسامه بن زید رضی الله عنه ورته خپلې لور ولیږه چې راشه ستا نو وسې مړ کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې ورته وویل چې ورشه او هغې ته داسې وصیت وکړه، فمرها، هغې ته داسې ووایه لله ما اخذه، الله تعالی هر څه اخلي، واعطى او هغی ورکوي، وكل شيء عنده باجل مسمى، او هر شی هغې د سره په خپل اجل او په خپله معینه نیټه دی. موږ هیڅ او بیا صبر وکړه و احتسب، اصبر و احتسب، صبر وکړه او ځان ته قناعت ورکړه. نو صبر دلته وتواصوا بالصبر، ټول دنیا ته به په صبر کې یو دا صبر شو د مصیبتونو، او یو صبر شکیبایي ته وایي، شجاعت ته وایي. په میدان جنگ کې، په کور کې د داسې حقوقو او د داسې قوانینو مقابله کول چې هغه هیڅوک نه غواړي، د ټول اجتماع د خیر دپاره به ودرېږي. ځان کې به شکیبایي راولي، ځان کې به وسعت راولي، ځان کې به توانایي راولي، ځان کې به داسې مداره راولي چې ټول خلک درته وایي چې رښتیا همدې دی، او داسې یو بشریت به په ځای کې چې رښتیا هم ته یو د صبر، بالکل د صبر هغه منونکی چې الله تعالی درته ښودلی دی. وتواصوا بالصبر. وصیت عام شو، تم وصیت کولی شي، زه هم کولی شم. الله جل جلاله فرمایي بهترین انسان هغه دی چې هم شرک نه راوړي الله سره، او بیا د هغې عبادت کوي، او بیا یو تر بله سره وصیتونه کوي، او د پادشاه اطاعت کوي د دې لپاره چې فتنه برپا نه شي، او ځان به ساتي د څه شي نه. بې ځایه قیل و قال، ډېرې ټتې او پتې به ډېرې زیاتې نه کوي. ضیاعت المال، او د مال ضایع کېدل به بې ځایه به یې نه کوي، او کثرت السوال، بې ځایه سوالونه به نه کوي. او کوم یو چې اهل ذکر دی هغې ته به کښېني چې زه خپل موضوع څنګه حل کړم. وتواصوا بالصبر، اورې به صبر خبرې، اورې به د حق خبرې، که تا ته ضرورت شو ته بیان کې، مګر درجې معلومې دي. یو ورور یو شي کې مصروف دی، یو ورور بل شي کې مصروف دی، یو بل څه شي کې مصروف دی. یو دلته په محراب کې ولاړ دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیثیت دا و چې محراب کې ولاړو، په منبر باندې ناست و، خلکو ته یې توصیه کوله، او د توصیې د نورو بیا هم اورېدل، ورته به د زړه تسکین ورکو، او هغې ته به یې خپل هر څه ویل. که چېرته موږ او تاسو په دغه ټولو مصیبتونو باندې خپې کېږدو او دغه ټولې فتنې د خپو لاندې کړو، هیڅ وخت به ضرورت نشي، بیا به د الله تعالی دا صورت والعصر دا به بیا بهترین صورت شي. روایتونو کې وایي چې کوم صحابه به دوو منځونو کې به دوه یو ځای شو، مخکې د دې نه به چې رخصت واخیست، یو بل ته به سلام کو، یا به مع السلامه ویله، د هغې نه بیا مخکې والعصر صورت ځان یو تر بله تکرارو، تر څو دوی وپوهېږي چې رښتیا هم ورورګلوي په څه کې ده، وصیت په څه کې دی، انسان څه دی، دا عام انسان ته دی. درسته ده کله کله د انسان سره شهوت ملګری دی، کله نفس ملګری دی، کله شیطان ملګری دی، کله ورسره عجیب و غریب مفکورې موجودې دي. دا د مدارجو پورې اړه لري. په یو چا کې شیطان زیات کار کوي، ځکه دلته شیه نشته. په یو چا کې لږ کم کوي، د جهالت درجه کمه ده. اته قسمه لیونین دي، مفتی ماجن دی، مجنون دی، صغیر دی، ممیز دی، غیر ممیز دی. په فقه کې فقها دا وایي چې اته قسمه مجنونونه دي. څومره چې د سړي علم کم وي، په هماغه اندازه باندې مجنون وي، په هماغه اندازه باندې لیونی او دیوانه وي. او هر څومره چې د انسان قدرت زیات وي د علم، په هماغه اندازه باندې جوړ او اوخیر وي. تاسو وګورئ دې ته دغه د زمانه څنګه تیریږي. الله جل جلاله په خپل قدرت باندې یو نوري یا یو برېښنا په یوه ثانیه کې 180,000 میله لار وهي. د هغه سره داسې شی نه موجود دي.
آیا دا زما ستا یو سکنډ چې د ارساد کې تېرېږي درته نه وایي خدای په امان خدای په امان عبس دې که ځان په خوب دې تېر که په لټۍ دې تېر که په جنګ و جدل دې تېر که په فتنو دې تېر که د هر یو ټک ټک چې کوي تا ته وایي چې دغه کار دې غلط وکړه. راشه بل کار وکړه، یو بل میدان ته راشه، یو بل تعلیم واخله، هر چا سره ضد مه کوه. آیا داسې کولی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې چې کله به چاته نصیحت وکړه او به نه منه نو ورته ویل چې دا څوک ستا حکم نه مني او د قرآن نه مني، دا ظالم دی، دا فاسق دی، دا کافر دی. او چې څوک ستا حکم نه مني، ستا اطاعت نه کوي، زما نه کوي. ثم په ثم همداسې په علماو کې را روانه ده او د عالمان د هغې وارثان دي. څه چې درته وایي منه، کله دې هم نه تنګوي د الله په حکم. او که چېرته دې ستا زړه کې یو بل څه و ستا په فکر باندې برابر نه نو د عالم خبره دې ومنله نو دې کې یو اجر دی، ورپسې اقتدا وکړه، ځکه درته یې ښودلي دي چې اقتدا وکړه. آیا مونځ مهم دی او که ستا شخصي خبره مهمه ده؟ آیا د منځونو ادا کول په یو امام پسې مهم دي او که ستا شخصي خبره مهمه ده؟ منځ ډېر مهم دی، ځکه منځ جنت ته وړي. وتواصوا بالحق، حق کې سړی داخلېږي، ټول کړه وړه په یو مزي کې تړل کېږي، د تسبو په مزي کې تړل کېږي تاکې اتحاد او اتفاق پیدا کېږي، حقوق ادا کېږي، هر چا ته خپل ځای رسېږي. ځینې وخت د انسان سره اغوا فکر دی. عقیده څه ته وایي؟ عقیده تا کې ډېر احساسات و، تا کې ډېر جذبات و، یو ځناور وي هر شی دې خوړ، مګر هغې ته د دې نه ولې منې کړې؟ درته وایي چې عقیده دې ته وایي چې دغه ستا ټول جذبات یې کنټرول کړه او د خدای په لاره یې برابر کړې. اوس د خدای ولې نه منې؟ خدای سره عذابونه کم دي. نمرود الله تعالی نشو کولی چې په زمري وخوري، نمرود نشو کولی الله تعالی چې په لیوۍ وخوري، نه شو کولی چې په یو لیوني سپي وچیچي. ولې نشو کولی؟ هغې ته اهمیت دا نه لره چې نمرود لا څه وي په دنیا کې چې څومره قدرت لري او هر څه لري. نو هغې ته یو ماشه بې وزره ورننی سپېږمه کې او د یو ماشین یې مړ کړ. او نمرود به وایي داسې کړتې کولې چې تقریر به یې کو چې ټوله دنیا به یې ځان ته مسخر کوله. کله چې پکې ماش یې ننوت نو بیا د خبرو نه ووته، بیا به یو څوک ورسره او سر بیا د دې ووهه ګزار به یې ورکړه سر ته، نو په خبرو باندې به راغې. نه یو ماش یې ستا کافي دی. ای مؤمنه که په حق روان شوي، په صبر روان شوي، که نه په خسران کې د شیطان په لاره باندې روان شي. هغه وخت آدم علیه السلام او شیطان دا فیصله وشوه چې ته به خپل ملګري پیدا کې او خپلو ملګرو ته به واس کې، او آدم علیه السلام به خپل ملګري او خپل نبوت به مخکې وړي. نو اوس دا دواړه جګړه تر اوسه پورې روانه ده. شیطان ته مه تسلیمیږه، حق ته تسلیم شه، صبر ته تسلیم شه. والعصر زمانه تیریږي درنه او داسې په ګړندۍ صورت باندې تیریږي چې سبا پې نه هم پوهېږي. کله دې چې څه درست کړه، هر څه دې درست کړه، خدای ته ویلی هم شي ما ته امام داسې ویلي، ما ته عالم داسې ویلي، هغه ورته وایي چې ښه چې درته یې ویلي درسته ده. او که نه وی چې خپل زړه راته ویلي او خپل دې مغزو راته ویلي او خپل جهالت او ضد راته ویلي او شیطان راته ویلي، دا د خدای په نزد دلیل نه دی. او د عالم ویل، د قرآن ویل، د حدیثو ویل، د الله تعالی د صحابه او د سلف صالحین ویل، دا دلیل دی د خدای په مقابل کې. هغه دې په دې دلیل باندې بې بخي درته وایي چې ما ته بل چا کړی و. په هر صورت باندې زه صرف یوه دقیقه نوره نیسم. سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام په وخت کې افسرانو، او دې افسرانو خپل ځان ته یوه ښځه یې ډېره ښایسته خوښه شوې وه. نو د یو افسر ورته درخواست ولېږه چې زه تا سره ملاقات کول غواړم. هغې ورته ویل هېڅ وخت را سره ملاقات نشي کولی. دا افسر رئیس صاحب یې رد کړ. دویم رئیس صاحب ورپسې ولېږه خط، ورته ویل زه ستا سره ملاقات کول غواړم. ورته ویل نه، زه هېڅ رئیس صاحب سره او افسر صاحب جنرال صاحب سره کلم زه نشم کولی چې ورسره ملاقات وکړم. دریم افسر راپاڅېد، ورته یې درخواست ورکړ چې ورته ووایه چې زه تا سره ملاقات غواړم، زه تا ته درځم، زما ملاقات وکړه. هغې ورته ویل هېڅ وخت نشي کېدلی، ستا نه مخکې مشران دې هم راغلي وه، هغه رئیسانو ته مې ملاقات وخت نه دی ورکړی، زه چا سره ملاقات نشم کولی. دې درې واڼو ویل چې دا خو مونږ سره ملاو نه شو او مونږ ملاقات ته اجازه را نه کړه. نو چې اوس اجازه را نه کړه نو راځئ یو بل کار کوو. داود علیه السلام ته ورغله چې دا ښځه چې ده د شپې د سپي سره یو ځای کېږي. هغه داود علیه السلام ورته ویل هلئ زر دا ښځه سبا ته فورا اعدام کوي، رجم یې کوي، ویولئ په تیږو باندې. تقدیر دا دی چې نن ورځ دا حکم کېږي او سبا ته به تطبیقېږي. د شپې سلیمان علیه السلام د خپلو همزولو سره ناست دی، پاچا وزیر کوي،
یو وزیر شو، یو پادشاه شو، سلیمان علیه السلام یې پاچا کو، یو سپی شو، یو جنرال شو. ورته همدغه قضیه چې نن تېره شوې ده په دربار کې، همدغه قضیه ورته راغله او همدغسې ورته وویلې چې فلانۍ ښځې سره سپی کار کوي. ورته ویل ښه ته پوهېږې په دې باندې؟ وایي هو زه په دې باندې بلکل ټینګ یم. ورته ویل هلته کښېنه. دویم راغی، ورته ویل زه درته دا اقرار کوم چې د سپي سره د شپې دا یو ځای کېږي. ورته ویل صحیح ده ستا خبره زه منم، رښتیا وې؟ وایي هو. ورته ویل هلته کښېنه. دی بیل کښېنو. دریم راغی، ورته ویل چې ستا په پادشاهي کې چې دا مونږ ته پادشاه کړې دغسې یو ښځې سره سپی یو ځای کېږي، د دې ګناه څه ده؟ هغه ورته ویل ته دا رښتیا وې؟ وایي هو د رښتیا. وایي ځه هغه کوټه کې کښېنوئ. خلاص شو مجلس، رښتینو ته راغی خبره. درې واړه ناستې په بیلو بیلو کمرو کې، بیلو بیلو کوټو کې ناستې. اولین سړي ته ورغې، ورته یې ویل ووایه هغه سپی چې کومه ښځه ورسره یو ځای کېږي رنګ یې څه دی؟ هغه ورته ویل سور دی. ورته ویل ښه دروازه بنده کړئ. ورته بند کړئ. دې بل ته راغې، ورته ویل چې وایه چې هغه ښځه د سپي سره یو ځای کېږي رنګ یې څه دی؟ وایي تور دی. وایي بنده کړئ ورپسې کمره. دې بل ته راغې، ورته ویل چې کومه ښځه چې د سپي سره یو ځای کېږي د هغې څه دی رنګ؟ هغه ورته ویل خړ دی رنګ یې. دستي همدغه یې واغسته او خپل پلار ته ورغې. ورته ویل درې واړه بیل بیل راوړه افسران دي چې اوس دا قضیه معلومه شي ولې ښځه سنګسار کې. داود علیه السلام ویل ښه دستي درې واړه راوخته، همدغسې ورته ویل بیلې بیلو کمرو کې په همدغه ترتیب اقرار یې وکړه. ښځه د مرګ نه خلاصه شوه. شیطان دغومره سړي کې ننوځي، حق نشي کولی، د یو چا واوري زر غلیږي، زر تیروځي، سنګسار مرګ راځي، بیابي راځي، تکلیف راځي. دا اجتماع د دې نه ده جوړه شوې چې ټول د یو رقم وي، ټول د یو رقم موچین وي، ټول د یو رقم دکانداران وي، ټول د یو رقم افسران وي، ټول د یو رقم جنرالان وي، ټول د یو رقم اصلي خاندان وي. ای ورونو دا پیسې تاسو ونه غولئ، عصر ګوره تېرېږي، زمانه تېرېږي، پیسې هېڅوک هم ځان سره نه وړي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي مال کم مال دی کله دی چې اخور فافنیته ما اکلت افنیته، کم مال دی چې اخور نو فنا شو، او فالبسته فابلیته، کم مال دی چې واغوسته کالي دې ترې جوړ کړه هغه زاړه شو، او کم مال دی چې صدقه که قدویته بیا هغه د تا نه مخکې لاړه هلته جمع شو تا دپاره، او کوم مال چې پاتې شو هغه ستا نه دی، هغه چې هر څه پې کېږي هغه پې کېږي. ای وروره په مال مه نیغېږه، په ځوانۍ مه نیغېږه، ورځ په قیامت درنه پوښتنه کوي د دې. والعصر عصر دې څنګه تېر کړه، دا ژوند دې څنګه تېر کړه، په خسران کې دې تېر کړه او که په حق کې دې تېر کړه، که په عمل صالح کې دې تېر کړه. عمل صالح دې ته ویلی کېږي د صالحینو دومره لوی منصب دی. التحیة لله که اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او آل باندې او په شهادت په اتحیتو کې علی عباده الصالحین باندې موږ او تاسو دعا کوو ورته اله العالمین وبخي هغه کسان چې صالحین دي. نو صالح عمل دومره دی چې په اتحیتو کې هم درته دعا کېږي، په مانځه کې هم درته دعا کېږي. بیدار شئ ای انسانه، عصر تېرېږي، وخت تېرېږي، په ښه باندې مصرف کا، ځان کې صبر پیدا کا، شکیبایی پیدا کا، توصیه پیدا کا، ځان کې د انسان خویونه هغه پیدا کا کوم چې الله فرمایي. په هر صورت باندې ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب